کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم چا سره چې ما له زړه دوستي کړله چا سره چې ما له زړه دوستي کړله چا سره چې ما سلام مورخي جوړ تابعات سلام بشه الله بالا دې واخلم ځانته خشړه الله شکر الله شکر سره ملګری یم بادام شد عید میوه شد الله تر جان جوړ بده خدای پاک عمر بده تانه خدا بسیار خوبه کل جهان کایتان کنه که شما کما غریبی کمک کده خدا کایتان بسیار بسیار خوبیا کنه خدا جان جوړ بده تانه خدا عید تانه مبارک کنه خدا بلایا و آفتا و مرضا نگاه کنه خدای پاک عمر بده تانه معفق موی سرمه الله پاک خیلی خوبیا را کایتان کنه قدرمنو دوستانو نن ورځ هم تیره شوه د عرفې ورځ سبا د اختر ورځ او د دوی د غربت شپې ورځې تبا کول او د بېوسۍ یوه هغه لورې وه الله بخلې نظیفه او خپلې مور دپاره به یو څه حلاله نفقه د چا به پرې زړه درد وکړو مرسته او کومک پرې کوو خو ټولنه دونه بدرنګه ده چې هغې ته هم خبرې وشولې از خانه صبح که از خواب میخوابم مادر خدا میبینم همزوله خدا میبینم مکتب میرم مادر خدا میبینم مادر مرم به مکتب برتم مادر مرم به بابی زنده و در آمن داخل کار غریبی میکن آماز با گیران و به سپارار در گردن آمن در گروه آرد در روغن در خانه در روغن نداری مکمو برندر دکان میرم نکس میگم ماف کبور مسیم بور ماف کبور دنام باهی رفتم مکتب آمد بتم زندانان بد بخانات روغن دارم گرفتی منان داد نبی برو نلو بری خالی دارم شکوتان سیر کدش مجدی مادرم بخورم مخ بخورم خوار بخور دست خوار خودم مریض استم بینی حالات استم 500 روپه دوای مشد قرض گرفته مادر آورده میگه یه بو خوب شد خدا خوب کنه صبح که هم از خانه می آمدم مادم بامی تو بد کپاز کی برزده بچی خدا خبرش جگاتم من میگه بیای تو کوی مجی تو کنو مجبورت تقبل چه مبرز چیزه بگویم نو څه به وکړو نظیفه به د الله په حضور کې د خپلو هغه افغانانو یا د هغه انسانانو خبرې پیشنهاد کوي چې ستا د هغې دنیا نه راغللم هغه بدرنګه دنیا وه چې یتیمه ومه هم ماته داسې خبرې وشولې چې هغه خبرې د خبرو په رقم نه وي نن ورځ هم تیره شو بیا هم وایم د عرفې ورځ وه خلکو هم تیره شوه او بده هم تیره شوه دا مې بهتره وګڼله چې د اختر سودا او د اختر بېوکي دا ستا سودا شوه مورې الله دې تا ته عمر ورکړي او تاسو ژوندی اوسئ چې زما د لور قدر مې تاسو کوئ زما لور نه وه ستاسو خو وه چې تاسو زما په داسې مواد راوړو زما د لور د خاطره خدای دې تاسو ته هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری لومړۍ ورځ د اختر او زما د مور په سترګو کې اوښتې خو څه وکړي بیچاره بس پیغله لور وه
ته چې د الله رضا او زموږ قبوله منظوره ده مورې تحفه ده په ګاډي کې هغه درته راوړم الله دې عمر درکړي تاسو خدای دې ژوندی لره خیر اوسې. خدای دې آخرت ښه کړه همدا دنیا ښه شي هم هغه دنیا خیر اوسې، خیر اوسې. ټولو سره دې خدای تاسو سره امین. ژوندی هغه درته راوړم بېرته راځم صحیح ده سره چې مال زړه دوستي کړلا چا سره چې مال زړه دوستي کړلا اوس یې له خپل ځان څخه شړلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم ما هیڅ وفادار خلک ونه الله سره یک عمر بده موافق موی سره هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ځان سره یوازې ګرځېدلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری الله دې ژوندی لره الله دې تا چې ما سره کوم تا سره د خدای پاک عمر کړی خدای دې ډېر ډېر عمرونه درکړي تاسو ته الله جان جوړ به تانا لازم رضا نگاه کنه امین در پره کې مسلمانان دعا که کو کل مسلمانه او تر خو خدای پاک یک تحریموی تا خیالت نکنه امین. که کل کې مسلمان. که کل که بصیر که کل مسلمان عید قربانی پیش از پیش برات مبارکی میگم الله گیران جان نکن. جوړ بده الله دعا کده عمر باش بر بده. دخترت بر جمله مسلمانان دعا کده باش خیر. خداوند عزتت کنه خداوند خوشحالی بیاره در خانه تان آمین، آمین. خداوند ارمانه دلت پورا کنه که شما دیگه بس یک دیگه بر ما بده اجازه الله تر عمر بده خیر. الله جان را یوازې ګرځېدلی یم قدرمنو دوستانو د نزدیکي د مور دعا او زه وایم چې ټولو مسلمانانو ته دعا دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم مینه مې یو چا سره له زړه